55 کلن سیدګل چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې 4 زامن له لاسه ورکړي دا مهال د کندهار په جړۍ ولسوالۍ کې په یوه کرایه کور کې له خپلو 7 یتیمو لمسیانو او 2 کونډو مژندو سره ژوند کوي. د سیدګل 2 زامن 4 کاله وړاندې د وسلوالو په یوه چرکي برید کې یو ځایي ووژل شوه او 2 نور بیا چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جازي په نوم پوسته کې دنده درلودله تیره روژه د وسلوالو طالبان له لوري په حمله کې ووژل شوه. دلته د کور سره یو کار کاوه په کار لګیا و هغه سړی راغلی و هغه قاتل یا هغه طالب یا هغه دښمن دی چې ویشتلی و دا بل ورور یې د کور ورلا کړي و چې دا څنګه ټکان وسوه دا کشر ورور نو هغه دوامه څه چې دا ورور یې اوس پر ما حمله ونه کړي دی هم پسې ویشتلی و دا 2 خو دلته شهیدان سوله نو پاته 2 زامن سوه چې یو محمد قاسم نومېدی یو محمد ابراهیم نومېدی. نو یو خپل زه خپل د پوستي قومندانو په هغه وخت کې په ارغنداب کې پوسټا و په چرګلبه کې نو بیا زه نه کیسمنځه رسته چا خبره بوج را باندې لګېدل بوج را باندې راتله بهر مې داسې ته دندورس پرل د قومندانۍ د معنا قومندان ډېر په کار کې چې دار مشر په کار دی کوم دی د پوستي قومندان زه بهر نه کې سره سپنځري سوم نو ما د قومندان د پوستي کې نو بیا دغه قومندان جنیاز محمد اکا دغه پوسټه د جازیه پوسټه مشترک کړله چې دغه و چې د روژې په 15 شپه حمله پر وسوه دغه زما زامن 2 پکې شهیدان سوه یو مې د سرباز په صفت و دا یو چې اوس ترمن و قومندان د پوستي و. سیدګل وایي نور د جنګ ستړي دي او د جنګ پر شکلو غاړو غږ کوي چې نور روان ناورین ته د پای ټکی کښېږدي او سوله وکړي. دی وایي که سوله وسي نو ورپاتې یتیمان به یې زده کړې وکړي او راتلونکي به د پلرونو په شان نه وي. د جنګ په شکل غاړه مې دغه غږ دی چې کښېږدي د خیر لاس دې سره ورکړي لاسونه دې په غاړه کې سره واچوي چې یاره یا خطا وتلي یا نه خطا وتلي خو اوس خو پېښه شوه د پېښې سوی تېښته نشته آینده به یې موږ نه کوو آینده د توپک سالاري و د توپک د جنګ و د دې سره لاس واخلي و هملکه زما چې کور خراب کړي د بل مسلمان د هم سبا خرابېږي د بل دا مسلمان د هم خرابېږي په سوه کورونه خرابېږي نو په دې جنګ کې چې 2 شهیدان زما و هم تر 10 ډېر مړي وسوه نو 2 کورونه غمجن شوه په دې فرض روژه کې د هغه رئیس شل حملې نورې دغه رقم شوي دي باره به نو زموږ څه شادي داسې کېدلی کوچنی افغانستان دا د ستړي ملک چې خپل وراره یو سړی نشي ټیکولی خپل عیال یو سړی نشي بړولی نو به نور څه دي نو دغه نه غږ دی پر دغه شکلو غاړو باندې چې دوی بالا و خدای ته صبر وکړي و خدای ته کښېني خدای ته دغسې چې بالا د دا جنګ وګرځي جګړې څه لاس واخلي د خبرو د لارې دي هلکې سره کښېږدي. نوموړی چې خپله یې هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کړې وایي چې ورسره د وژل شوو زامنو له اکرامیې پرته نوره مرسته نه ده سوې. دی له دولته غواړي چې د ورپاتې یتیمو ماشومانو لپاره د سرپناه په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نور مې یو سرای ته مې اړتیا ده دا دغه حکومت په کړی دی چې بیخي د ډېره وخت چې کرزی جمهور شوي دي دا 14 کاله موږ په دا حکومت کې یو د ځان خونه مو لا ولاکه خوند یې نه راکوي چې موږ د یو چا سره غداري وکړو د معاش پیسې ولاکه د ډوډۍ و د ډاکټر و د چای د برې بسېدلي نور غداري موږ په حکومت کې نه ده کړې چې یو سړی ټینګ کړو یا داسې کړو یو کچال پشکې وکړي یا ټوپک پشکې خرڅ کړو یو شی د ځان سرای له ولاکه لږ دغه د همسایتوب سرای دغه د سرخیل دروازه له ولاکه د ما پشکې ایښې د بل په کوټه کې. د ملي پولیسو په لیکو کې د وسلوالو ضد جګړه کې د وژل شوو پولیسو کورنۍ اکثره دا مهال له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې ان په کرکولو ته اړ شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر برکزی وایي چې له وزارت سره پر دې کار روان دي ترڅو د ترهګرۍ ضد جګړه کې د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته د سرپناه لپاره ځمکې او امکانات ورکړل شي. د پولیسو چې کوم پولیس چې شهیدانېږي یا د پولیسو په لیکو کې دی شهیدانېږي د خلکو دپاره پلان شته چې دوی ته په آینده کې یو نمره مځکه ورکول شي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو د خوا څخه نه دی عملي شوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې. د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې د هوایي ملاتړ نشت او د جګړیزو مهارتونو کموالی مسؤلین د ترهګرۍ ضد جګړه کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو علتونه بولي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.